محمد ابن عبد الرحمن السلمي وایي چې ما ته حدیث بیان کړی زما پلار هغه وایي چې د یو څو صحابه کرامو سره ناستو مدینه منوره کې یو صحابي د رسول الله مبارک څخه واورېدل هغه به فرمایل من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه نیمایي ورځ د مرګ څخه مخکې انسان توبه وباسي الله توبه د قبلوي په دې کې لږ زیاتوالی دی. اوس بل حدیث کې بیا دا راځي من تاب قبل الغرغره تاب الله عليه غرغره هغه ځکندن حالت ته وایي چې د ځکندن د حالت څخه مخکې یو انسان توبه وباسي په د زړه اخلاص الله ورته معافي کوي. او دغه شان محمد ابن مطرف فرمایي چې الله جل جلاله فرمایله چې عجیب دی تعجب دی ابن آدم لرا یو خپل گناه وکي د گناه کولو څخه بعد بیا زما څخه مغفرت طلب د بخشش غواړي بیا زه ورته مغفرت وکم بخشش وکم بیا بیرته د خپل په گناه باندې راوړي بیرته هغه گناه وکي او بیرته زما څخه مغفرت غواړي بیرته بخشش راسه غواړي بیا زه مغفرت ورته کوم. الله تعالی فرمایي چې دا عجیب انسان دا عجیب بنی آدم ده خپل گناه هم نه پرېږدي او زما څخه نه امید کېږي هم نه لہذا زه مغفرت ورته کوم. اے ملائکو تاسو شاهدان اوسئ. دغه شانته مغیث ابن سمی فرمایي چې ستاسو څخه مخکې صحابه کرامو ته وایي یو شخص چې ډېر ګناهونه یې کوله ډېر زیات ګناهکارو شپه ورځ یې په ګناهونو باندې و همیشه کار او عمل یې په ګناهونو باندې و یو ورځ په لاره باندې روانو فکر یې وکړي سوچ یې راغی ګوره الله چې چاته هدایت کوي سوچ یې ورته واړي فکر یې واوړي نظریه یې واوړي او که یو انسان په خپل نظریه باندې ټینګ ولاړ وي سخت ولاړ وي جام غوندې ولاړ وي بیا دته هدایت نه کېږي د نظریه بدله سو په مخکني اشخاصو باندې فکر وکړه چې هر مخکني څومره نیک اشخاصو الله جل جلاله ته نږدې اشخاصو الله رب العالمین ته ګران اشخاصو الله ته عبادت کول شپه ورځ د الله په یاد کې لګیا او دا زه څه کوم لګیا نو یې دغه وویل اللهم غفرانک اللهم غفرانک اللهم غفرانک درې ځلې دا وویل چې خدای پاک مغفرت وکړي خدای پاک مغفرت وکړي خدای پاک مغفرت وکړي. په دغه سات کې دته خو نو معلوم پته نه و معلوم نه و دته چې د مرګ نشته دی بس الله چې چا اخر برابرې نو برابرې ناګهان په د باندې زکندن رالی بس مرګ رالی مرس فغفر الله له حدیث کې راځي چې الله رب العالمین ورته مغفرت وکړه الله بخښ ورته وکړه ولې د زړه د اخلاصو. یو بل عجیب حدیث ته مکحول فرمای چې ما ته دا خبره را رسیدلې د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه ابراهیم علیه السلام چې کله ملکوت د اسمانو ته پورته کوي نو یو سړی د پسترګه کې شو چاره سړی زنا کوي ابراهیم علیه السلام ته غوسه ورله شرع ورته وکړي چې خدای دې هلاک غرق کړي ابراهیم علیه السلام د شرع سره دا غرق شو بیا چې کله مخ ته ولاړ یو بل سړی ویني چې غلا کوي بیا ابراهیم علیه السلام شرع ورته وکړي چې خدای پاک دا غرق کې هغه بیا غرق شو هلاک شو مخ ته چې ورغلی بل یو ګوري په یو ګناه باندې هغه تم شرع پسې وکړ الله تعالی و یا ابراهیم دع عنك عبادي ازما بندگان پرېږده ماته څه شراوي دي شروع کړی دي فإن عبد بين ثلاث خصال ازما بندگان په درې خصلتونو باندې دي ان ازما بندگانو کې درې قسم خلق دي اول بين ان يتوب فاتوب عليه په مابین کې د دې چې ازما بنده توبه وباسي به زه توبه قبول کوم ګناه درسه سوی توبه وکړه توبه دې قبلي بس معافي درته وسو په زړه د اخلاص وبين ان استخرج له ذريه تعبدني یا دغه انسان خدای ګناهکار د الله خطاکار دی عمل د بدی کوي خود د په زامنو د خپل مسیانو کې داسې اشخاص پیدا کیږي چې زغز ما عبادت کوي او هغه نیک بندگان جوړي شي ګوره دا څومره لوی خبره ده وبين ان يغلب عليه الشقاء فمن ورائه جهنم یو هغه انسان د چې بدبخت وي ازلی نو د دې شاته د جهنم دی چې مرسو جهنم ته په سټیل ول کیږي. دغه شانته د الله جل جلاله قرآن عظیم شان ته کوم نظر وکړو ډیر غټ دروازه مجتاز تر اخلاص کړي څه فرمای انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون
الله تعالی فرمایي چې د الله جل جلاله د رحمت څخه صرف کافر نا امید دی. بس یو سړی چې الله جل جلاله وحدانیت نه مني کافری، هغه د الله د رحمت څخه نا امید دی، نو انسانان نسی نا امید کېدی. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله جل جلاله هغه ذات دی چې بندگانو څخه توبه قبلوي، توبه قبلون کې ذات ده. ويعفو عن السيئات، او چې کوم ګناهونه د انسانانو څخه کیږي الله رب العالمین پر دې باندې قادر دی چې دا ګناهونه ځینې میټاو کې ختم کړي. دای څوک چې د الله مخ ته ودرېږي چې دا ګناه دی ولې معاف کړه، دا دومره کړي. دغه شانته حضرت ابوبکر صدیق چې د اسلام اول خلیفہ ده، هغه فرمایي ما اصر من استغفر. ګوره یو ګناه ده، یو په ګناه باندې اصرار ده. ګناه دومره غټه نه وي لکه په ګناه باندې چې یو انسان اصرار کوي. لکه خدا نه خواسته ستاسو قتل وشو، ته کوشش تا کوي چې بلم پسې وکې، بلم پسې وکې، بلم پسې وکې، یا دې په ذهن کې یا دې په اراده کې یا دې په نظریه کې دای چې دا ما ډېر ښه کار کړی، یا دا خلکو ته بیانوي چې یاره ما فلاني داسې کار وکړ، داسې قتل مې وکړ، یا نور داسې اعمال د بدي، دې ته وایي اصرار. دا اصرار ډېره خطرناکه ګناه ده. چې کله انسان استغفار غواړي د ګناه څخه، ګناه درڅه وسوه، استغفار طلب د بخښه غواړي، حضرت ابوبکر صدیق فرمایي د نبی علیہ السلام څخه روایت کوي چې دا هیڅ کله ګناه نسی پاتې کېدی، دې ته اصرار نسی ویل کېدی. وان عاد في اليوم 70 مره، که په ورځ کې اویا ځله ستا څخه ګناه وسي او بیرته ته توبه وباسې، ګوره درڅه وسي دی نه چې ته یې وکې، یو ګناه درڅه کېدل دی، یو ګناه کول دی، په دې کې فرق ده. ګناه درڅخه وسوله د ورځې اویا واره، دا نه مطلب چې اویا واره نو ته یقیني ګناه وکړه، درڅخه وسوله ته توبه وباسې، هم الله دې توبه قبلوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې والله انی لاتوب الى الله في اليوم 100 مره. رسول الله علیه السلام فرمایي چې قسم می دی د الله په ذات باندې چې زه هر ورځ سلزله د الله جل جلاله څخه مغفرت غواړم، بخشش غواړم، هر ورځ سلزله بخشش غواړم. نو چې رسول الله مبارک الله جل جلاله یو هستی پیدا کړی ده چې ما تقدم او ما تاخر د لپاره معاف دی، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. نو هغه هم د ورځې سلزله استغفار غواړي، طلب د بخشش غواړي.